سلامونه نیکی هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسېږئ. د افغانستان د ټول ټاکنو کاندید عبدالله نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ځان بریالی اعلان کړ. ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. عبدالله وویل په ټاکنو کې زموږ رایې پورته دي، که څه هم پایلې کمیسیون اعلانوي، خو موږ په جګو رایو کې راغلي یو. د تقلب رایې چې باطلې شي له دې هم مو رایې لوړېږي. ټاکنې دوهم پړاو ته نه ځي. زموږ ټیم بریالی دی. هغه زیاته کړه ټاکنې وسیع او سراسري وي. له ټاکنیزو کمیسیونو مننه کوو، البته ځینې مسایل هم شته چې باید جدي پام ورته وشي. هغه وویل چې له بایومټریک پرته رایې ورته د منلو وړ نه دي. نوموړي د خپلو څرګندونو پر مهال دا هم وویل چې ځینې هغه چارواکي به محاکمې ته راکش کړي چې د ده په خبره یې په ټاکنو کې مستقیمه لاسوهنه کړې ده. عبدالله چې په تیرو ټاکنو کې په ګلمرجان یې نه مني مشهور و، دا ځل هم هڅه کوي چې د بایللو په صورت کې هم لږ تر لږه اجرایوي ریاست ترلاسه کړي. که څه هم د عبدالله نننی خبري کانفرانس لا تر دې دمه د ټاکنو خپلواک کمیسیون غبرګون نه دی ښودلی، خو د ټاکنو د کمیسیون تر اعلانېدو وړاندې د بریا اعلان کول سخت قانوني جرم بلل کیږي. که څه هم د ټاکنو په لومړۍ ورځ داسې نتیجې ترلاسه شوي چې د دولت ساز ټیم مشر اشرف غني احمدزی بریالی بللی، خو بیا هم د دولت ساز ټیم له لوري داسې څه نه دي اعلان شوي. په خواله رسنیو کې افغانان وایي چې دا ځل ټاکنې د تیر ځل په څیر نه دي، بلکې په غوڅ اکثریت یې رایه اشرف غني ته ورکړې ده چې باید د رایو احترام یې وشي. ستاسو په نظر چې آیا عبدالله به په رښتیا هم کامیاب شوی وي او یا هم که د تیر په څیر اجرایوي ریاست ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي؟ خپل نظرونه مو راته لاندې حتما په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ.